أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دما قدرمنو مؤمنو ورونو لدار الهدى د صوت القرآن د خپرونې ګډونوالو عزیزانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مؤمنانو، د قرآن عظیم شان فضیلت حضرت حارث ابن عبدالله اعور رضی الله تعالی عنه قصه کوي. یو جلیل القدر تابعی ده. دی مبارک مسجد نبوی ته راځي. صحابه کرام او موجود خلق چې په مسجد نبوي کې دي د هغو مجلسونو ته څه ناڅه متوجه کیږي. څوک د روم تواریخ بیانوي، څوک د پارس تعریفونه کوي، څوک د هغو آبادۍ بیانوي، هاکذا. ډېر پریشانه سو. دوران د حضرت علي کرم الله وجهه د خلافت ته هغه مبارک ته ورغی. وای دا خلق خو ټول په تعریفاتو د ستاینو د نورو اقوامو د نورو خلقو کې مصروف دي. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وایي، وای آیا واقعي داسې ده؟ وای هو. وای اما انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، نو ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الا انها ستكون فتنه، خبردار بېشکه همدغه تعریفونه د اغیارو او د نورو ستایل، د نورو ترقیانې بیانولو په هغو کې مشغولېدل او خپل ځان او خپل ماهیت او خپل ملت هیرول، خپل کتاب یې هیرول، دا یو عظیمه فتنه ده د ما په امت کې. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې فما المخرج منها، له دې فتنې چې مخرج وتل څه کې دي؟ نو وایي راته ویې فرمایل چې کتاب الله، د الله کتاب و قرآن یوازنی هغه نعمت ده چې موږ به له دغه خرافاتو او له دغه احادیثو، له دغه نقلیاتو چه ساتي او ژغوري بم. الله جل جلاله هم دي د قرآن عظیم په رڼا کې زندگی نصیب کی. د صفت القرآن مینوالو، نن درس د قرآن عظیم شان له 20 آیته را شروع ده تر 90 آیته پورې درېیمه رکوع په سورة بقره کې. او فرمایي الله تبارک وتعالی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے انسانانو عبادت کوئ د رب خپل، الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د هغه رب عبادت کوئ چې پیدا یې کړئ تاسې او هغه کسان چې مخکې و له تاسې، ښایي چې تاسې پرهیزګاران سئ، تاسې الله په نزد باندې قبول سئ. الله جل جلاله دلته بندگانو ته خطاب کوي او عام انسانیت مخاطب جوړوي او ټولو ته 5 دلائل، افاقي دلائل د الله د وحدت، د الله د وحدانیت، د الله د یووالي په دې آیاتونو کې بیانېږي. او الله تبارک وتعالی اوله نښانه او اول دلیل د وحدانیت د الله او د قدرت د الله خلقت بیان کو چې الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د هغه رب عبادت کوئ او هغه رب د عبادت لایق ده چې تاسې او مخکني ټول پیدا کړي دي.
پیدا کول له ربه پرته بل هیڅوک نشي کولی. دا که کفار دي که منافقین دي او که په هر دور و زمانه کې مخالفین دي، له دې انکار نشي کولی چې د دې مخلوقاتو د عالم پیدا کوونکی بل څوک نسته. الله که مني که نه مني، خو د مخلوقاتو پیدا کوونکی بل څوک نه مني. داسې نشي ویلی چې د خپلې زمانې پاچا، پیری، انس، جنس، اور، ستوری دا خلقت کوي، پیدایښت کوي، انسانان یې پیدا کړي. دا یو بدیهي برهان ده او دلیل ده چې خلقت د الله تبارک و تعالی خاصه ده. په دې الله وپېژنئ. دوم الله جل جلاله فرمایي الذي جعل لكم الارض فراشا. د هغه رب عبادت وکئ چې ګرځولي د ځمکه تاسې دپاره فرش. جعل لکم ګرځولي ده تاسې ته الارض ځمکه فراشا فرش یې ګرځولي چې د تاسې د بودوباشو د سکونت لایقه ده. د دې مځکې د فرش جوړولو او په داسې انداز کې ترتیبولو چې نه دومره سخته ده چې ژوند نه پې کېږي او نه دومره نرمه ده چې ژوند نه پې کېږي. دا په دې اندازه باندې فرش جوړول د الله له قدرت نه ماسوه بل څوک هیڅوک نه مني چې بل چا دا کار کړی ده. دریم دلیل والسماء بناء. او د هغه رب عبادت وکړي چې اسمان یې ګرځولی بناء چت، اسمان یې چت در باندې ګرځولی ده. نو دا گویا د اسمان جوړول او په اسمان کې دغه عجیب عجیب مخلوقات او سیارې پیدا کول دا د الله له قدرت نه ماسوا په بل څوک دا کار نشي کولی. څلورم فرمایي وانزل من السماء ماء. او نازل کړي الله له اسمانه، وانزل او نازل کړي من السماء له اسمانه ماء اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. څلورمه چې بیانوي چې فاخرج به، پنځمه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. دا دوه براهین الله په دې حصه د آیات کې بیانوي. فرمایي چې وانزل نازل کړي دي د هغه رب عبادت کوي چې نازل کړي له اسمانه اوبه. له اسمانه د اوبو د نازلولو هیڅ مدعي بل څوک نسته. هیڅوک نشي ویلی چې زه باران کولی سم. او دا باران چې کېږي دا د یو قدرت د کولو د قدرت کرشمه ده. او پنځم الله جل جلاله فرمایي چې فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فاخرج نو رایستلی دي به په دغه اوبو باندې من الثمرات له قسمه قسمه میوو رزقا لكم روزي دي تاسې دپاره. دا له مځکې چې ثمراتو میوې قسمه قسمه خوږې او لذیذې میوې له دې سپیرې خاورې راپورته کول او شنه کول په هغو ونو کې په دغه ترتیب سره چې دا څنګه موږ وینو، دا د الله له قدرت او د الله له کړو ماسوا بل هیڅ مدعي بل څوک نه لري. او هیڅوک نشي ویلی چې دا میوجات او دا حبوبات زه راشنه کوم. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې پنځو براهینو په بنیاد باندې تاسې د الله الوهیت ومنئ او د هغه رب د هغه پالونکي ذات عبادت وکئ. فلا تجعلوا لله اندادا. نو مه ګرځوئ له الله سره شریکانو او پرزي خدایان. وانتم تعلمون. او تاسې پوهیږئ ځکه دا پنځه براهین له بدیهیاتو دي، له اجلاد بدیهیاتو دي. داسې بدیهي او داسې ښکاره شیان براهینو دلایل دي چې د دو دپاره هیڅ دلیل ته ضرورت نسته. دا هر منکرو او منونکی مني چې دا کړې کړنې او دا کردې دا د الله تبارک وتعالی دي. او د دې ثبوت څوک کوي؟ ثبوت په قرآن عظیم شان سره ده. او قرآن عظیم شان د الله له لورې راغلی ده. نو کفارو به ویل چې دا خو د الله له لورې راغلی ده، خو دا خو پیغمبر بیانوي. نو چاته معلومه سوه چې دا قرآن د الله کتاب ده او د الله له لورې راغلی ده، خو پیغمبر یې له ځانه جوړوي. نو بیا چې دا دلایل هم نه ثابتېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا کلام چې کوم دغه قدرتونه براهین د الله کې بیان سوي دي
دغه کلام د الله کلام ده، دا د بنده کلام نه ده، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ځاني کلام نه ده. او ګورئ د دې د ثبوت دپاره دې دلیل ته متوجه سئ، وان کنتم فی ریب، وان کنتم او که یاست تاسې فی ریب په شک کې، مما له هغه قرآن او کتابه نزلنا چې نازل کړی موږه علی عبدنا په بنده خپل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې، که دا په دې کې تاسې شک لرئ نو د شک دپاره بهترینه لار دا ده چې تاسې عرب یاست او د دې قرآن په حروف مقطعاتو کې چې کوم د حروف مقطعاتو چې کوم ذکرونه جای په جای سوي دي، یو حکمت له هغه حکمتو دا ده چې د دې قرآن ترکیب او جوړښت د همدغو حروفو سوی چې دا عربي حروف دي او تاسې فصیح و بلیغ عربان یاست. نو که چېرته دا قرآن د محمد امي دا د هغه له طرفه چې جوړ سوی لکه تاسې شک کې لرئ، نو فأتو بصورة من مثله، راوړئ یو صورت من مثله په مثل د دې قرآن، ودعو شهداءکم او راوبولئ کومکیان او مددګاران خپل، یا بل تفسیر کې هغه حکمان او شاهدان خپل چې هغه حکمیت وکړي او دا ثابته کړي چې واقعي دا تاسې داسې کلام صورت ووایو لکه قرآن، من دون الله ما سوى الله ان کنتم صادقین، که چېرته تاسې رښتوني یاست. خو فإن لم تفعلوا، که تاسې ونکو دا فعل، تاسې را نه وړ داسې یو صورت، ولن تفعلوا او هیڅ کله یې نسئ کولای، هیڅ کله داسې صورت نسئ راوړای، نو فاتقوا النار التي، وویرېږئ له اور هغه، وقودها الناس والحجاره، چې خاشاک دی هغه الناس انسانان دي، والحجارة او کاڼي دي، تیږې دي، انسانان په هغه اور کې سوځل کیږي، خاشاک د هغه اور انسانان دي، کافر انسانان او کاڼي دي. د دې کاڼو مفسرین وایي چې یا خو هغه ګوګل د کاڼو دي، هغه کاني ګوګل چې کوله ورته وایو، یا هغه کوله ده چې په جهنم کې به سوځله کیږي او په جهنم اور به پې باندې بلیږي، چې هغه هم نور په اضافتوب د اور کې او په شدت د اور کې مؤثره ده. او یا هغه حجاره مراد دي چې هغه کوم کاڼو چې بوتان جوړ سوي وو او په دا دورو زمانو دي دغه کفري ملتونو کې کوم تیر سوي دي او له کاڼو چې بوتان جوړول، نو هغه بوتان به الله سرزنشت دپاره د دوی په مخ کې یو جهنم ته ور واچوي. او یا ځینې مفسرین فرمایي چې دا عام حجاره مراد دي، چې دغه عام حجاره عام کاڼي دا خوراک و خاشاک د جهنم دي. او دغه جهنم د چا دپاره جوړ سوی ده؟ الله تبارک وتعالی فرمایي اعدت للکافرین، دا تیار سوی ده کافرانو ته. الله جل جلاله هم د له دې سخت جهنم نجات را نصیب کړي، الله تبارک وتعالی د حفاظت وکړي، الله د داسې زندگی او اعمال نصیب کړي چې موږ د دغه اعمالو په ذریعه باندې دغه جهنم چې بچ سو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. دی وخت د تنګون په لحاظ باندې د رکوع مکمله نسوه، متباقي رکوع به انشاءالله په بل درس د قرآن عظیم شان کې بیانوو. وصلی الله.